پاکستان کې هره ورځ څومره پاکستاني نجونې پر چینایانو پر نوم خرڅېږي یا خرڅې شوې دي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې په تیرو 2 کلونو کې 629 نجونې او ښځې د واده یا د ناوې په نوم په چینایانو خرڅې شوې دي چې هغوی له پاکستانه چین ته تر بیولو وروسته یا هم هلته غیر اخلاقي کارونو ته کېنولې او یا یې چاته په کرایه ورکړي دي او یا یې هم خرڅې کړي دي. د الجزیره ویبپاڼې د یو راپور په وینا له 600 زیاتې پاکستاني نجونې او ښځې چې د غریبو کورنیو وي په تیرو 2 کلونو کې په چینایانو باندې د واده یا د ناوې په نوم خرڅې شوي دي. الجزیرې ویبپاڼې د اسوسییټډ پریس د راپور په حواله لیکلي دي چې د وروستیو څېړنو نه معلومه شوې ده چې 619 نجونې او ښځې د انسان قاچاقونکو لاسونو ته لوېدلې دي چې دغو چینایانو یا د نجونې او ښځې بیا هلته په غیر اخلاقي کارونو باندې کېنولې دي. د پاکستاني نجونو او ښځو دغه پیښې هغه مهال رسنیو سره ټکي وګرځېدل چې په 2018 کال کې ځینې نجونو او ښځې بیرته په پټه او بیا هم په ښکاره له چین هېواد نه پاکستان ته راغلي او دلته یې بیا په خپلو چینایي مړونو باندې پولیسو ته عریضې وکړلې. له هغه وروسته پاکستاني پولیسو یو شمېر چینایي کسان هم ونیول چې هغوی به له غریبو پاکستاني نجونو سره وادونه کول او هغه به یې بیا چین ته بوتللې، خو چین تر بوتللو وروسته به یې بیا په غیر اخلاقي کارونو ته کېنولې. یو شمېر نجونې چې پاکستان ته بیرته راغلي دي هغوی له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په پیل کې هغوی ته ډېره شنه باغونه ښوول شوي وو، خو کله چې چین ته لاړې نو هلته یې لکه د زندانیانو په څېر ژوند تېر کړی دی او همداراز خپل خاوندانو ته یې دې ته مجبوره کړي دي چې له خلکو سره شپې او ورځې تېرې کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.